په دې ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم چې تاسو به څنګه سورسینګ کوئ د MPL پروډکټ دپاره د چاینا نه. که فرض که تاسو MPL لانچ کول غواړئ د چاینا نه سورسینګ کوئ د علي بابا نه، نو څنګه به تاسو هلته کې یو ټرسټډ سپلایر چې دی هغه فایند کوئ، څنګه به د یو ټرسټډ سپلایر سره چې دی خبرې اترې کوئ، خپل ډیلینګ به ورسره کوئ چې تاسو د هغه نه پروډکټ واخلئ او د هغه د پروډکټ کوالټي چې دی هغه بهترین وي، A+ وي. نو څنګه به مونږه دغه شانتي سپلایر چې فایند کوو. په علي بابا باندې ډیر زیات فراډ سکیم دا هم کیږي. څنګه به مونږه ځان د دې خبرو نه بچ کوو چې مونږه د فراډ د سکیم سره چې مخامخ نشو، زمونږه پیسې دا چې ضایع نشي. So welcome back to the channel. My name is Fazli Ahad and today I will guide you step by step on how to source a micro private label product. تاسو به څنګه micro private label product چې هغه سورس کوئ. د ټول ناول به تاسو راشئ alibaba.com ته. alibaba.com به دلته کې سرچ کوئ. چې تاسو کله alibaba.com سرچ کوئ، دلته کې به تاسو ته د چاینا ګلوبلی سپلایرز چې دلته کې راشي، چې کم پروډکټ هم تاسو غواړئ چې هغه کسټمایز کړئ، د هغې دپاره سورسینګ وکړئ. چې کم MPL پروډکټ هم تاسو غواړئ چې د هغې دپاره سورسینګ وکړئ یا هغه لانچ کړئ، نو هغه تاسو alibaba.com باندې کولی شئ. د هغې دپاره یو بیسټ سپلایر چې دی هغه فایند کولی شئ. زمونږ سره به د ټول نه اول چې دی یو پروډکټ مونږه فایند کړی وي، پراپرټیبل پروډکټ به مونږه فایند کړی وي، ښه پروډکټ به مونږه کتلی وي د MPL د لانچ کول دپاره. د هغې نه بعد به مونږه څه کوو، اوس هغه پروډکټ به مونږه ګورو په علي بابا باندې. د هغې دپاره به بیسټ سپلایر، ټرسټډ سپلایر چې دی هغه فایند کوو. نو مونږ به په دې پروډکټ باندې کلیک کوو چې زمونږ سره دا پروډکټ چې دی هغه اوپن شي. زمونږ سره دا پروډکټ چې دی دا اوپن شولو، صحیح ده. مونږ به اوس راشو د دې په ایمیجز باندې به کلیک کوو. د دې په ایمیجز باندې مونږ کلیک کوو، مونږ به ایمیج راواخلو او دلته کې به مونږ سرچ کوو. دا ایمیج چې کله مونږ سرچ کو، د دې په مدد سره به اوس مونږ ته بلهاشي سپلایر چې دی هغه راشي. نو اوس مونږ به په دې کې ټرسټډ سپلایر وګورو. هغه سپلایر چې هغه ټرسټډ وي، د هغه قیمت هم ښه وي، د هغه کوالټي هم ښه وي، هغه به مونږ ګورو. چې کله هم تاسو په علي بابا باندې سورسینګ کوئ، نو میک شور چې دا فلټر آن ساتئ، ویریفاید سپلایر والا. ځکه ویریفاید سپلایر هغې ته ویلی کیږي چې د کمې ذمواري چې دی هغه علي بابا اخلي. علي بابا ویریفاید کړی وي، صحیح ده چې دا ټیک سپلایر دی، د ده سره تو کار چې دی کولی شي. مونږ دغه پروډکټ سرچ کړلو، اوس مونږ ګورو په دې کې الیجیبیلیټي د سپلایر سټډي کوو. لکه فار ایگزامپل زمونږ سره دا یو سپلایر دی، د ده قیمت دی 12.34 درهم، صحیح ده. په 12.34 درهم باندې دی دا پروډکټ سیل کوي. اوس مینیمم آرډر 5 پیسز چې دي هغه تاسو د دونه مینیمم آرډر کولی شئ. دا ویریفاید دی، د څو کال نه کار کوي، د 2 کال نه کار کوي. مونږ به کوشش کوو چې هغه سپلایر فایند کړو چې هغه کم سے کم د 15 کال نه په علي بابا باندې کار کوي، ویریفاید وي، صحیح ده، ټریډ ایشورنس وي ورسره، ډایمنډ وي ورسره. نو د هغه سره به مونږ خپل چیټینګ کوو. نو اوس که تاسو وګورئ دلته کې زمونږ سره بلها سپلایرز دي، صحیح ده. په دې کې به اوس مونږه ښه سپلایر چې دی هغه فایند کوو. نو که تاسو د دې سپلایر الیجیبیلیټي وګورئ، دا زمونږ سره ویریفاید هم دی، د 20 کال نه دی، یعنی د 20 کالو نه په علي بابا باندې کار کوي، صحیح ده. او د ده قیمت سره 9.35 درهم. مینیمم آرډر پیسز د ده څومره دي؟ 100 پیسز دي. نو مونږه د ده نه 100 پیسز چې دی که فرض که آرډر کوو، صحیح ده، یا مونږ د ده سره اوس نیګوشیشن کوو، خبرې اترې ورسره کوو، مونږه د ده نه دا پروډکټ چې دی لانچ کوو. نو دا به مونږ څنګه کوو؟ د ټول ناول به مونږ په دې پروډکټ باندې کلیک کوو. چې کله تاسو دې پیج ته راشئ، نو په دې باندې به تاسو ته دلته کې یو URL چې دی هغه منشن شي. دا زمونږ سره یو لینک دی د دې سپلایر د سټور. که فرض که تاسو کتل غواړئ چې دا سپلایر زمونږ سره نور څه پروډکټ خرڅوي که نه خرڅوي، نو هم تاسو د دې ځای نه کتلی شئ بای کلیکینګ دس URL. چې په دې URL باندې تاسو کلیک کوئ، نو تاسو به د ده سټور ته چې دی، د ده کمپنۍ ته، د ده سټور ته، کوم چې په علي بابا باندې بیلډ دی هغې ته به تاسو راشئ. دا د ده سټور دی، تاسو دلته کې
د دا نور هم پراډکټ چې دی هغه کتلی شئ چې دی نور کم سرویسز چې دی پرووایډ کوي تاسو هغه بالکل دلته کې کتلی شئ. نو اوس به زه څه کومه دلته کې به زه چې کومه چې دا ویریفاید دی که نه دی بالکل ویریفاید دی صحیح ده د 20 کال نه کار کوي او د چاینا دی صحیح ده. اوس به مونږ چې دی الیجیبیلیټي سټډي کوو. دلته کې زمونږ سره الیجیبیلیټي دا ده که فرض که تاسو د 100 نه والا تر د 499 پیسز پورې دا پراډکټ اډر کول غواړئ نو د دې به تاسو ته قیمت میلاویږي 10.400 درهم. که فرض که تاسو د 100 نه والا تر د 499 په منځ کې اډر کول غواړئ او که د 500 پیسز نه سیوا اډر کول غواړئ نو تاسو ته به دا میلاویږي په 9.35 درهم باندې. خو چې د دو سره تاسو خبر اتره وکړئ نو دا پرایز نور هم راکمیږي. په دې کې زمونږ سره ویریشن هم راکړي دي چې په دې کې زمونږ سره پلانه قسم دی صحیح ده. که فرض که تاسو ویریشن پکې لانچ کول غواړئ نو هم کولی شئ خو ریکمنډډ نه دی چې په سټارټ کې تاسو ویریشن ته لاړ شئ. جسټ ویت سنګل پراډکټ چې دی تاسو سټارټ واخلئ ویت سنګل ویریشن. اوس مونږ چې دی نور هم د دا الیجیبیلیټي چې دی هغه سټډي کوو. کسټمایزیشن آپشن کسټمایز لوګو. که فرض که تاسو په دې باندې خپل لوګو چې دی کسټمایز کوئ نو مینیمم اډر پیسز د دو څومره دي 3000 دي. یعنی که په دې باندې تاسو اوس خپل لوګو لګول غواړئ په دې پراډکټ باندې نو دا به تاسو بیا 3000 پیسز چې دی اخلئ. کسټمایز پیکیجینګ. که فرض که تاسو د دې پیکیجینګ کول غواړئ مطلب دا خالی دی دا پراډکټ اوس زمونږ سره د دې دپاره تاسو باکس جوړوئ صحیح ده د هغې باندې لیبلینګ کوئ د هغې ډیزاینینګ کوئ نو د هغې به الیجیبیلیټي څه وي 3000 پیسز به تاسو د دونه اډر کوئ صحیح ده. بیا سپلایر کسټمایزیشن ایبیلیټي ویریفاید. اوس د سپلایر چې په کم کسټمایزیشن کې ایبیلیټي ده کم قابلیت دی یا کم مهارت دی هغه سره ډرایینګ بیس کسټمایزیشن په ډرایینګ بیس کسټمایزیشن کوئ. مطلب ډرایینګ بیس مطلب دلته کې څه نقشې وهکل غواړئ یا څه کلرینګ کول غواړئ صحیح ده نو هغه هم تاسو له دا سپلایر کوي. سیمپل بیس کسټمایزیشن. که تاسو صرف سیمپلی یو سیمپل چې دی هغه کسټمایز کوئ هغه هم تاسو له کوي صحیح ده. فل کسټمایزیشن. که تاسو فل کسټمایزیشن کول غواړئ صحیح ده د پراډکټ نو هغه هم تاسو له کوي نو دا زمونږ سره د دا ایبیلیټي دی. شیپینګ. شیپینګ فی اینڈ ډیلیوری ډیټ ټو بی نیګوشیټډ. وای د شیپینګ د فیس په باره کې او د ډیلیوری د ډیټ په باره کې به مونږه خبره اتره کوو نو د دې به تاسو ورسره خبره اتره کوئ. اوس به مونږ لاندې راشو دلته کې alibaba.com اډر پروټیکشن. دا زمونږ سره یو پالیسی ده. سیکیور پیمنټسو تاسو په ویزا باندې کولی شئ په ماسټر کارت باندې کولی شئ صحیح ده په پیپال باندې کولی شئ. تاسو سیمپلی په دې طریقو باندې چې دی په ګوګل پے په دې باندې تاسو چې دی خپل پیمنټ چې دی هغه سپلایر ته کولی شئ. تاسو چې کم یو پیمنټ چې دی هغه هم په علی بابا باندې کوئ هغه به بالکل پروټیکټډ وي صحیح ده. منی بیک پروټیکشن او د منی بیک پروټیکشن هم تاسو له علی بابا درکوي چې مطلب ستاسو د پیسو حفاظت وکړي په کم دوران کې چې تاسو کلیم کوئ صحیح ده. کلیم تاسو په کم صورت کې کولی شئ. کلیم ا ریفند اف یور اډر ډزنټ شپ. که فرض که ستاسو اډر چې دی شپ نشولو نو تاسو خپل پیمنټ چې کم دی یا ستاسو چې کم فنډ دی هغه تاسو کلیم کولی شئ. یا که ستاسو اډر میسینګ شو صحیح ده مطلب مس شولو ستاسو اډر نو هغه هم تاسو کلیم کولی شئ د هغې پیسې. ارایو ویت پراډکټ ایشو. که فرض که هغه ورسېدو خو په هغې کې څه مسله وه نو د هغې پیسې هم تاسو دلته کې کلیم کولی شئ. ټریډ ایشورنسو او ټریډ ایشورنس چې دی هغه هم د دې سپلایر سره دی. نو سیمپلی به مونږ د دې سپلایر سره څه کوو خبره اتره به کوو نیګوشیشن به کوو ورسره چې زمونږ دا پراډکټ پکار دی مطلب 200 پیسز زمونږ پکار دي 500 یونټ زمونږ پکار دي صحیح ده. د څومره نه هم تاسو سټارټ اخیستل غواړئ ایم پی ایل لپاره نو تاسو به ورسره سیمپلی هغه ډسکس کوئ
چیټ ناو به وای په دې باندې به کلیک کوي خبرې اترې به ورسره سټارټ کوي صحیح ده معلومات به ترې وکړئ زمونږه 200 پیسز پکار دي د 200 پیسز دپاره به مونږ ته ټوټل پرایس څومره لګي دوبۍ ته یې مونږ چې دی شفټ کوو صحیح ده یو ای ای ایډرس به ورله ورکوي د 3 فیل صحیح ده چې دې ځي ته به مونږ دا شفټ کوو نو په دې باندې به څومره خرچه راځي ډي ډي پي کاسټ ورته وایي هغه به ترې معلومات وکئ چې بای ایر تاسو دا پراډکټس مونږ ته رالیږئ نو په دې به ټوټل څومره خرچه راځي نو چې څومره هم ټوټل خرچه د پراډکټ راغله او د ډي پی د کاسټ راغله هغه به تاسو پلس کوي او په فر فیسز باندې به یې ډیوایډ کوي چې کله تاسو دا ډیوایډ کوي نو ستاسو سره به د فر پراډکټ چې دی فرایز راوځي چې دا به تاسو ته په دومره قیمت سره فریوزي نو د هغې په مدد سره بیا تاسو خپل سورسینګ چې دی هغه ایزیلی کولی شئ نو دا زمونږ نننی ویډیو آی هوپ چې تاسو به په دې باندې پوه شوي چې تاسو به څنګه د ایم پی ایل پراډکټ دپاره سورسینګ کوئ څنګه به یو بیسټ سپلایر چې دی هغه په علي بابا باندې فایند کوئ چې تاسو د فراډ د سکیم نه بچ شئ نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ د ملګرو سره شیر کړئ د چینل د ګروت دپاره زمونږه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ